د کہانی شروعات کیږي د کال 2079 نه چې په هغه کې موږ خپل هیرو سنو وینو چې هغه مخکې سی آی د پاره کار کوي خو هغه د امریکای په یو ډیر سخت سکیورټي جیل کې دی چلته هغه نه سکاوټ لانګرل تپوسونه کوي نو لانګرل وته وایي چې په نیویارک کې په کمره کې کرنل سره څه شوی خو سنو به هغه خبره په مزاق باندې واړوله او داغه د وجه بس نو یو سوق وخوړو اوس دا کہانی لګه شاته دی چلته موږ سنو په یو هوټل کمره کې وینو چې هغه یو سړی ګیر کړی وي مړی کې خو سنو هار منلو والا نه وي هغه دا کس مقابله ډیر بهادرۍ سره کوي خو دا غځه کې اچانک هغه ته د مرګري میس کال راشي چې سنو واغه سړی سره په جګړه وي او په ټوله کمره کې توړ پوړ شروع کړی وي خو اخر کار د سنو لاس ول پسټل ورشي او هغه سړی مړ کی او هغه موبایل را واخلي نو میس ورته دا وایي چې دغه ځای نظر ځان وباسه کني غیر چاپیره به پولیس والا ګیرږي خو سنو هغه کرنل لورشي چې دا غوسم ساګانې چلی او هغه کرنل سنو له یو لایټر ورکي ورته دا وایي چې دا چاله پلاس ور نشي او هغه نه پس هغه کرنل مړ شي نو سنو یو بریف کیس ته پروت هغه ته وګوري او هغه چې هغه بریف کیس څنګه راوچتو نو هغه بهر د پولیس والا आवाज ووري چې هغه پولیس له چکمه ورکی او بره راوخیږي چې هغه سره د ټوپکول نه علاوه بل لار نه و چې هغه سید زمکه لاره پریوزي چې هغه زره بریف کیس راوچت کې دا غزنه منډه کې ولې چې پولیس پر پسې شاته لګیدلی وي دا غزه کې هغه یو بایک ویني چې هغه زر پاغه باندې کینو دا غزه نه وتختی او هغه په هایوي باندې ډیر تیز روان وي چې هغه ته د خپل مرګري کول راشي ورته دا وایي چې ما سره په سب باندې ملو شه او خپل موبایل وغورځوا ولې چې پولیس والا هغه ټریک کوي خو دا غزه کې اچانک د یو هلیکاپټر کریش وشي او سنوم ډیر تیزه سره د سبوی طرف ته روان وي او هغه چې کله هغه سټیشن ته ورسي نو 10 نمبر ټرین ته بزان ور رسي خو هغه ټرین لو والا او چې د دروازې بندیدو مخکې سنو هغه بریف کیس د میس طرف ته ورختا کی چې هغه بریف کیس د میس لاس له ورشي او زر پولیس والا سنو گیر کی او هغه نه پس موږ ته د نن کہانی غي چې کم ټایم کې سنو په جیل کې نو لنګرل وته د کرنل تصویر وخه ورته دا وایي چې دې زمونږ د ډیر وخت نه په نگرانۍ کې وو ولې چې د خفیا راز پاشکول والا وو خو سنو وته وی چې کرنل داسې نه کول خو لنګرل منلیو چې کرنل سنو مړ کړی دی او هغه نه پس هغه ته یو وړو کې شان کلیپ مخې چې هغه کې سنو ګولې وچلی او کرنل پیولګي نو سنو ډیر زیات حیران وي او هغه دغه باوجود هم دا وی چې دا ما نه دی کړی هغه نه پس یو بل افسر راشي چې داغه هری شو نوم وی او هغه لنګرل ته وی چې تاسو پاسه زر دنه پوښتاچ کوما نو شو سنو ته وی چې زما یو شی سپکار دی چې هغه اخري ځل ما په ټرین کې لیدلو هغه نه پس مونږ ته بیا هغه ټیم کہانی خي چې کم ټیم سنو هغه بریف کیس ټرین ته ورختا کو چې مې ز ټرین نه راکوشي او سیدا د لوکر طرف ته لاړ شي چې مې هغه بریف کیس په لوکر کې پټ کی خو قسمت هغه سره نه وي داغه نه چابي په لوکر کې پاتې شي ولې چې هغه د یاره د لاس هغه ځنه روان شي چې هغه څنګه مخ کې لاړ شي نو سړی سره ټکراو شي چې داغه نه پسټل پروزي او هغه اچانک وچلی چې هغه ګولې باندې یو پولیس ولګي چې دې کې په اچانک یو بل پولیس دزو کی او غیر یې کی نو شو ورته وی چې تاسو سره بل پارټنر هم دی او هغه څوک دته ما ته خایا خو سنو ولا څه جواب ورنکي د دې د وجه شو دا غزنه لاړ شي هغه نه پس موږ د وزیر اعظم لورو امیلی وینو چې هغه په سپیس شپ کې ناس یو چرته روانه وي چې هغه سره داغه مرګري کیترین هم وي او یو وارډن هم وسره چې داغه بانس نوم وي او دوی یو داسې جیل ته دي چې هغه په هلا کې دي چې پاره کې 1500 قیدیان دي نو دغه وارډن وته وي چې دا جیل کله پوره کولو شي نو د کومه 15 لکه قیدیان قید کوو او هغه ورته دا مو وي چې کله نه دا جیل جوړ شوی دی نو په دې کې جنگ جګړه اړو شوی نه دي ولې چې د کې قیدیانو له یو داسې ستنې وي چې د سره غي ډیر وخت پورې دی وي اوس دوی اخر کار هغه ځای ته ورورسي چلته د دوی چیکینګ وشي او دوی دریم نمبر فلور ته ورشي نو امیلی هغه وارډن ته وایي چې د دې جیل مقصد دا چې په دې کې کم قیدیان دي هغه د دې د پاره قید کوي چې د ډیر وخت پورې په دې خلا کې وینو دي سره بس کیږي نو دغه وارډن وته چې ماته د دې باره کې پته نشته او هغه وارډن امیلی ته وایي چې د انټرویو لپاره روم تیار دی شرط هتیار وړل من دي خو دا غي بوډي ګارد ځان سره هتیار پټ کی هغه نه پس مونږ پس مکه باندې سنو وینو نو لنګل ورته وایي چې ستا سزا دارا چې تا بوس مونږه خلا ولا جیل ته لیګو او هغه نه پس هغه بوز او هغه له یوستن وخی بل خو مونږ په خلا کې امیلی وینو چې هغه د یو کې دینه ته پوسونه کوي چې هغه یو ډیر خونخار کې دی او دغه هایډل نوم وي هغه ورله څه جواب نه ورکو چې ډیر سره داغه بوډي ګارد ډیر زیات غوسه شي او هغه دغه کې دي سر ونی سي او په میز باندې کیدی او زور په وکی خو دغه موقع نه هغه فائدہ واخلي او دغه بوډي ګارد چې کم پسټل پټ کړی وي هغه د دنه را واخلي او د دیوال په یوسې باندې دزو کی چې هغه ځکه یو دماکه وشي چې امیلی خدا غزه نه وتختی او دغه بوډي ګارد به هوش شي خو هایډل چې په کم زنجیرو تړل دي هغه پاغه باندې دزو کی او ځان را خلاص کی او امیلی پسې ور روان شي هایډل هو امیلی په خپل باندې ولي هغه پس چل باندې دروازه بند کی بل خو چې په سپیس کې کم پولیس سټیشن دی هغه تم پته ولګي چې پاغه جیل کې سګړ بړ دی بل خو امیلی یو لیب تر ورسی چې هغه ساينټیسټ وي چې زر پټ شه خو امیلی هغه ځکه پټ شي او هایډل هغه ځای تر ورسی او هغه ساينټیسټ باندې ډیر زور راوړي چې امیلی کم زیاده خو هغه ساينټیسټ نه یو دوه خطاوي چې هغه ورله جواب ورنکي نو هایډل ډیر زیات غوسه شي او هغه د ساينټیسټ هغه سر هغه کنټرول پینل درولي چې هغه سره داغه نه بټن
ونې دباو شي چې مخامخ روم کې سچلو شي چې هایډل پوښي چې سو شو نو هایډل هغه ساينټیست بیا رونیسو ورته وایي چې ټول قیدیان د خپل کیپسول لپاره آزاد کا نو هغه ساينټیست څنګه دا وکي بغیر د سججکا هایډل هغه ساينټیست مړ کی او هغه داسې خې چې د کمرې نه وبتما په لږ وخت پس هغه د ایمیلی مخامخ راشي بل خو چې ټول قیدیان آزاد شي نو هغه منډه تړل شروع کړي وي او هر ځای کې جنگ جګړې وي او په دې قیدیانو کې مونږ یو قیدی وینو چې هغه د هایډل رور وي او الیکس نوم وي چې هغه د کېدو ناټک کوي خو چې څنګه ګارد دغه مخې لراشي نو هغه ګارد گیر کی او مړی کی او داغه نه هتیار را واخلي بل خو د ایمیلی هغه بوډي ګارد هم په هوش کې راشي نو هغه پوه شي چې ډیر بد کې دوه ولادي چې دینه پس هغه لنګرل خبر ورکی بل خو هایډل ایمیلی ډیر زیاته وخی چې هغه ځای کې د غرور الیکس راشي او هغه ودرې یو ورته دا وی چې مونږ به د پولیس سامنے کوو چې دا جنې به مونږ خپل ډال جوړو بل خو چې الیکس ته پته ولګي چې د پولیس سپیس شپ زمونږ طرف ته روان دي نو هغه یو ساينټیست راغواړي چې وته سکیورټي سیستم اون کا نو هغه یو بٹن ووخي چې د سکیورټي سیستم اون شي او دا پولیس په سپیس شپ باندې دوادار فایرینګ شروع شي بل خو لنګرل وزیر اعظم لرا شو او دا جیل بارکه ورته وی نو وزیر اعظم ته چې پته ولګي هغه ډیر زیات پریشان شي ولې چالت دا غلور ګیروي خو هغه د خپل لور په بدن کې یو چپ لګولي وي چې داغه د وجه ورته پته ولګي چې هغه خو ژوندې ده نو دغه وزیر اعظم ته وی چې زر تر زر فوج هغه ځای ته ولېږي خو شو ورته دا وی چې داسې نه دی کول پکار د دې د وجه به د ایمیلی ژوندۍ ته خطر وي او هغه یو ترکیب جوړ کی چې موږ به صرف یو کس لیګو او د دوی اشاره د سنو طرف ته وا نو چې سنو ته د دې باره کې وی نو هغه ورته چې تاسو مدد نکوم خو شو چې وته چې ستا مرګري مې سملته دی نو هغه د دې د مدد کولو د لپاره راضي شي چې هغه نه پس شو دغه شکریا ادا کی او هغه لایټر مور لور کې چې کوم ولا کرنل ور کړو چې هغه نه پس دا درې ونه په سپیس شپ کې کینو د خپل ترکیب باره کې یو بل ته وی او شو سنو له یو ډیوایس ورکی ورته دا وی چې تا ته د ایمیلی باره کې پته لګي چې هغه کم زیاده او پینځم چته په سچل ځان رسوي چې دغه د وجه به تاسو دغه ځای نه بهر وروته شي او د جیل نقشه ور لور کی او دوی ول سببونه مور کې چې په هغه جیل کې استعمال کیدا او د جګړې په دوران کې د الیکس لاس زخمی شوی وي نو هغه خپل کسان ته وی چې ډاکټر راولې نو دغه یو مرګري هغه ځای ته راشي چې کم ځای کې کسان گیر کړي وي نو هغه چې ایمیلی وګوري هغه د ډاکټر کوټ چولی وي چې هغه سړی دا ونی سی الیکس لراولي خو ایمیلی امزان داسې خو چې زه ډاکټر یم او لږ وخت پس لنګرل او سنو ما ځای ته راورسي چې هغه وته د هر څه باره کې وي نو لنګرل الیکس سره خبرې کول غوښتل خو الیکس کول کټ کی او دغه دوران کې دوی ایمیلی الیکس سره خوا کې وویني نو دوی وی چې الیکس تر اوسه پورې پته نه ده لګېدلې چې ایمیلی څوک تا خو الیکس د دوی په سکرین باندې بیا راشي او هغه ته وی چې تاسو ته یو وړه نمونه خېما هغه نه پس دوی هغه واډن ونیسي او د خلا طرف ته وغورځي نو دوی اوس دا ترکیب جوړ کو چې موږ به الیکس سره خبرې کوو او داغه خبره به منو او بل خو موږ په پټه باندې د دوی سپیس شپ ته وردن نشو هغه نه پس دوی یو پولیس هغه ځای ته راولېږي نو الیکس ته وی چې موږ به ستا خبره لمنو چې ته یو کس را آزاد کې چې سره زموږ یقین جوړ شي او هغه پولیس وته دوی چې یو زخمی کس را آزاد کا نو په دې کې زخمی صرف ایمیلی وی خو هایډل وته وی چې هغه به نه لګي ولې چې دا د هایډل خو خوشوي وي خو اوس په دوی زخمی جنې لګي نو هغه نه پس دوی کیترین پر دز باندې ولي چې هغه د هغه د وجه مړ شي بل خو اسنو ته مکمل شي او هغه د دوی جهاز ته راشي چې د یو قیدی دی وویني نو هغه الیکس ته خبر راورسي چې دا یو چالم کې دی شي چې سره الیکس ډیر زیات غوسه شي او هغه پولیس والا معمولی او خپل رور ته ووي چې د جهاز څخه کوم راغلي دي هغه ژوندې پرې نه دی او بل خو الیکس هغه سپیس شپ کې ګرځي نو هغه ته یو کارت ملو شي چې هغه د بل چانه بلکې د ایمیلی وی چې هغه ته پته ولګي چې دا خو د وزیر اعظم لور ده او ایمیلی هغه سره د بوډي ګارد هغه د هوسټیج کمرې ته بوزي چې هغه سره یو قیدی وي چې ایمیلی او دغه بوډي ګارد پاغه قیدی باندې حمله وکي بل خو موږ وینو چې څنګه الیویټر کولو شي نو مخامخ سنو ولاړ وي چې هغه په قیدی باندې حمله وکي چې د دې دوه په منځ کې جګړه شروع شي خو دې کې سنو یو بم دا قیدی ماره ته واچي چې زبردست دماکه وشي او دغه سر والوزي او بل خو موږ ایمیلی او دغه بوډي ګارد وینو چې هغه یو کمرې ته راشي او هغه دروازه بند کی او اوس نو مخ کې روان وي چې هغه ځکه الیکس د خپل کسانو سره راشي چې زر سنو پټ شي او اخر کار الیکس هغه کمره ملو شي چې په کم کې ایمیلی او دغه بوډي ګارد پټ دی نو الیکس خپل یو کس ته وایي چې دوه انجینران راولا چې دا دروازه په کولو کو بل خو اسنوم یو کمپیوټر ته ودرېږي چې هغه د ایمیلی لوکیشن تلاش کو چې هغه اخر د کم ځای کې هغه نه پس یو قیدی دوه انجینران راولي او الیکس هغه په مخ کې یو انجینیر مړ کی چې بل انجینیر زما خبره مني او همدغه سیمون شي هغه نه پس نو په سپیس شپ کې ګرځي چې هغه له شو د خپل سپیس شپ نه انسترکشن ورکړي چې په کومه کومه لار بزانو باسي هغه نه پس ایمیلی او دغه بوډي ګارد د بهر نه आवाज اوري چې څه شروع دي او هغه انجینیر هم په دروازه کولاول کې فیل شي چې هغه نه پس الیکس بل انجینیر روغ واړي او دغه مخ کې هغه انجینیر مړ کی او په کمره کې اوس اکسیجن هم کمېدو والا دی او حالات دومره خراب شي چې د ایمیلی بوډي ګارد ځار مړ کی چې ایمیلی ته اکسیجن ملو شي بل خو جونم هغه کمره ورته ملو شي چې د برن هغه کته دغه کمرې ته راشي نو هغه چوغوري ایمیلی په هغه ځکه بهوشه پرته وي هغه سره یو میډیکل کیټ هم وي چې هغه یو ډاکټر انسترکشن ورکړي چې هغه د ډاکټر
خبره مني چې لږ وخت پس امیلی په هوش کې راشي نو هغه چې سنو وویني نو ډیره زیاته ویریږي خو سنو ورته وایي چې شانت اوسه زه ستا د مدد دپاره راغلی یم او سنو امیلی زر دغې کمرې نه وباسي خو د تلو نه مخکې هغه ته الیکس او د هغه د ملګرو دپاره په کمره کې یو بم پریښي وي خو د هغه ملګري چې څنګه هغې کمرې ته وردننه شي نو هغه ځای کې یو زبردسته دماکه وشي او بل خوا سنو او امیلی مخکې روان وي ولې چې هغې سره دغه پولیس والا رابطه کټ شوه نو هغوی په غلطه لار باندې لاړ شي چې هغوی چت مات کړي یو کمرې ته راشي چې هغه د میډیکل کمره وي چې سنو زر د هغې د زخمونو علاج وکړي او هغه ورته دا ووایي چې زه ستا پلار رالېږلی یم ستا د مدد دپاره نو امیلی ورته وایي چې د باقي کسانو څه به کوو هغې هم ګیر کړي دي نو سنو ورته وایي چې زما باقي کسانو سره هېڅ کار نشته زه صرف دې لپاره راغلی یم چې تا بچ کړمه خو دغه ټایم کې اچانک په ټول سکرین باندې الیکس راشي او هغې نه پس د امیلی تصویر راشي او هغه دا order ورکړي چې دا جنۍ څنګه وویني نو مال یې راولې او هغې نه پس دا دواړه یو سټور روم ته ورشي چې هلته سنو امیلی ته د قیدیانو کپړې واچي او د هغې ویښته واړه کړي چې دا د چا پهچان کې را نشي او په مخ ورله یو څوک هم ورکړي چې د دې په مخ باندې نشان هم جوړ شي او بل خوا الیکس هم په سکرین باندې راشي او هغه پولیس والا ته دا وایي چې ما ته پته ده چې امیلی څوک ته او که زموږ شرطونه هم پوره نه کړل نو تاسو ته پته ده چې زه به هغې سره څه کومه لږ وخت پس موږ وزیر اعظم هم وینو چې هغه ما هغه ځای ته راورسي او بل خوا سنو او امیلی هم په قیدیانو کې راشي او هغوی ځان داسې شوکو چې موږ قیدیان یو چې قیدیان په هغې باندې شک را نشي خو چې مخکې لاړ شي د یو پاسورډ ضرورت به وي چې هغه صرف دغه قیدیانو ته پته وه نو دوی دغه ځای کې ګیر شي خو سنو په یو قیدي باندې حمله وکړي او زر د امیلی سره د هغه ځای نه منډه کړي چې هغه قیدیان هم ورپسې رامنډه کړي چې دوی یو دروازې ته ورسي چې هغه نه کولاوېده نو سنو په سچل باندې هغه دروازه کولاولو کوشش کو چې لږ وخت پس هغه دروازه کولو کړي چې دغه دروازې ناخوا د هغه ملګری میس موجود او دوی زر دغه کمرې هغه دروازه بنده کړي نو سنو چې میس وویني نو ورته غاړه وځي خو میس ګډې وډې شروع کړې وي نو امیلی ورته دا ووایي چې دې ځکه دا ګډې وډې خبرې کوي د دې وجه دا ده چې دلې یو ستنه والې ده چې دې د هغې د وجې ډېر وخودو نو د دې د وجې د ده یاداشت تللی دی نو هغې ته زر پته ولګي چې الیکس د یو زار په مدد باندې دا دروازه کولاوي چې زر دوی پټ شي چې هغه ځای کې د الیکس کسان راشي خو دوی ورته میلو نشي بل خو د دې د سپیس شپ هم ټکرو شي یو بل سیټلایټ سره چې د هغې د وجې حالات ډېر زیات خراب شي او ټول سیسټم ګډ وډ شي چې دروازه بند شي او میس او سنو بیا بیل شي خو سنو میس ته وایي چې زر دا بټن ووخه دا دروازه کولاو کا خو میس د هغه په خبره باندې نه پوهېدو خو د دروازې کولاولو دپاره سنو څه شیزونه تلاش کولو او بل خوا میس امیلی ته څه ګډې وډې خبرې کولې خو چې کله سنو راورسي نو د یخنۍ د وجې د هغه د ملګري مرګ شوي وي بل خوا سنو او امیلی هغوی د بهر نه وګوري چې د حکومت سپیس شپ یې راغلی چې څنګه امیلی د دې جهاز نه راوځي نو دوی په دې سپیس شپ باندې حملې شروع کړي خو امیلی ورته وایي چې تر څو زه په دې سپیس شپ کې یم په دې سپیس شپ په دوی حمله نه کوي او زه دا وایم چې کوم معصومه کسان په دې سپیس شپ کې د هغه بچ کول غواړم او سنو د هغې خبره منل نه غوښتل خو هغه ورته دا ووایي چې میس ماته د مرګ نه مخکې دغه بریف کیس د لوکیشن باره کې ووایي هغې نه پس موږ په سکرین باندې هایډل وینو هغه دا وایي که امیلی ماته خپل لوکیشن ونه وي نو زه به هر 3 سکنډ نه پس یو کس مړ کوم نو امیلی زر ورته د خپل لوکیشن باره کې ووایي خو د هغې باوجود هم هایډل هغه کسان ټول مړه کړي او هغې نه پس نو او امیلی هغوی یو الیویټر ته راشي او یو داسې کمرې ته راورسي چې هلته هغوی ته پته ولګي چې دوی په قیدیانو باندې ایکسپریمنټ کوي خو هغه ځای کې زر الیکس راورسي چې سنو خو ته په سچل باندې ځان بچ کړي او ښکته پروزي خو الیکس امیلی ګیره کړي او خپل ځای ته راولي او هغې نه پس نو هم په هوش کې راشي چې هغه دوباره د امیلی تلاش کولو پسې را روان شي او بل خوا موږ الیکس وینو چې هغه د امیلی په سر باندې پیسټل ایښی وي او ورته دا ووایي چې خپل پلار ته دې ووایه چې حمله بنده کړي خو هغه ورته دا ووایي چې په دې سپیس شپ باندې حمله وکړه په دې کې صرف درنده کسان بچ شوي دي خو د هغې باوجود هم وزیر اعظم دا وایي چې حمله ونه کړي نو لینګرل ډېر زیات غوسه شي او هغه درته وایي چې ته چا وزیر اعظم جوړ کړی چې ته صرف د خپل ځان او د خپل خاندان سوچ کې هغې نه پس لینګرل هغه د وزیر اعظم د پوسټ نه اخوا کړي او د حملې اجازت وکړي ورته نو هایډل چې دا وګوري چې سپیس شپ زموږ طرف ته را روان دي نو هغه ډېر زیات غوسه شي او خپل رور مړ کړي او هغه چې څنګه امیلی مړه کولو والا وه نو هغه ځای کې سنو راشي او هایډل بېهوشه کړي او زر سنو او امیلی د هغه ځای نه منډه کړي چې هغه پسې شاته ټول قیدیان هم رامنډې وخي او هغې یو داسې کمرې ته ورسي چې د هغې باره کې ورته شو ویلي وو چې هغې زر یو سپیشل سوټ واچوي او په هغه سپیس شپ کې دماکې کولو نه مخکې دوی د هغه ځای نه وځي او سیده ځمکې طرف ته را روان شي چې دوی ځمکې ته راورسي چې هغه ځای کې پولیس دوی را پیدا کړي او امیلی هم بچ کړي او هغې نه پس نو ګرفتار کړي هغې نه پس امیلی موږ په هسپتال کې وینو چې هغه په ټیبلټ کې لګیا وي چې هغې ته میس ورته څه خبرې کولې د هغې باره کې ورته پته ولګي چې دا دغه بریف کیس کوږ وي یعنې دې ته دا ځل په رښتیا باندې دغه بریف کیس د لوکیشن باره کې پته ولګېده چې امیلی زر د هاسپټل نه راوځي او هغه ځای ته راورسي او هغه کوډ چې ورکړي نو هغه کوډ بالکل صحیح وي او هغې ته هغه بریف کیس هم میلو شي او هغه کمرې ته هم راشي چې کوم دی کې هغه کرنل مړ کړی و نو هلته هغې ته د هر څه باره کې پته ولګي چې کرنل در اصل یو بل کس مړ کړی و چې سنو په هغه باندې پیسټل ایښی و او دا هر څه د لرې نه لینګرل کتل نو هغه ته داسې لګېدو چې دا کرنل سنو مړ کړی دی هغې نه پس موږ سنو وینو چې بیا د پوچھتاچ دپاره راوستو چې هلته هغه بریف کیس هم راوړي او شو ورته دا ووایي چې د دې پاسورډ
وخت ته پته رو دا کولو کا خو هغه بریف کیس چې کولو کې هغه خالی وي نو دلته موږ ته دا پته لګي چې شو یو خبري وي او هغه ځکه لنګرل راشي او شو گرفتار کی او هغه نه پس نو رها کی چې سنو بهر روزي او هغه لایټر کولو کی نو هغه کې میموري کارت وي چې ټول سیکریټ پاغي کی وي چې دا د دشمن لاس ته ور نشي او دې سره دا کہانی ختم شوه دوستانو کو تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ